په اسرائیل کې غیر انساني پیښه یوې 14 کلنې نجلۍ باندې تیرې. د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو دغه پیښه د بشریت پر وړاندې جدي جنایت بللې او په ټول هیواد کې یې غوسه راپارولې ده. د بهرنیو رسنیو د خبر له مخې دا غیر انساني پیښه د اسرائیل په یو بندر ایالت کې د استوګنې په یو هوټل کې رامنځته شوې. نجلۍ د ملګرو سره د چکر وهلو لپاره ایالت بندر ته تللې وه. کله چې هغه د هوټل واشروم ته ولاړه نو څو کسانو هغه د هوټل یوې کوټې ته بوتله او هلته ورسره غیر انساني کړنه وشوه. د دې 14 کلنې نجلۍ ملګري هم د هغې سره و چې د هغې لپاره یې هیڅ هم ونه شو کولی چې په پایله کې یې دا زړه بوږنوونکې پیښه رامنځته شوه. پولیس او چارواکي وایي چې یو شمېر تورن د خونې د باندې د څار لپاره ولاړ وو، په داسې حال کې چې یو څو تورنو د پیښې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. تر دې دمه پولیسو 2 مشکوک کسان نیولي دي چې ویل کېږي دواړه 20 کلن دي. پولیس وایي په پیښه کې ښکېل نور مشکوک کسان به هم ډیر ژر ونیول شي. نیول شوي شکمن کسانو پولیسو ته ویلي چې پر نجلۍ د 13 تنو لخوا جنسي تیرې شوې او تورن کسان ادعا کوي چې دا هر څه د نجلۍ په رضایت ترسره شوی دی. پولیسو نجلۍ ته د تورن کس له ګرځنده ټلیفون څخه استول شوي پیغامونه او ویډیوګانې هم ولیدې، مګر هغوی ادعا کوي چې بل چا زما ګرځنده ټلیفون کارولی دی. په ټول هیواد کې د دې پیښې پر سر د خلکو غوسه راپارېدلې ده او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت هم دغه پیښه په کلکه غندلې ده. هغوی وایي چې پولیس د دې پیښې په تړاو تحقیقات کوي. موږ غواړو عاملینو ته ووایو چې دوی دا ثابته کړه چې دوی په اخلاقي ډول څومره ذلیل دي. هغوی اغیزمن نجلۍ ته هم د انصاف ډاډ ورکړ. د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو او نورو مشرانو هم دغه پیښه په کلکه غندلې او په دې اړه یې په غبرګون کې ویلي چې دغه جرم نه یوازې د نجلۍ پر وړاندې بلکې د ټول بشریت پر وړاندې ترسره شوی دی.